ما غوندې بې یاره نه وي یار لري غر که څومره لوړ وي په سر لار لري حسن دی هغه دانه چې دام کې وي ژبه دی هغه زهر چې مار لري مړ انسانیت وي خودپرستو کې خوښ هغه ډاکټر وي چې بیمار لري سوری د جنت دی په سر ولاړ شکر دی هغوی کوي چې پلار لري یو نظم وایم د نظم عنوان دی د باچا استاد په پخواو زمانو کې یو باچا و چې په توره کې به مخکې له هر چا و له نشو تماشو نه بې پروا و هم عالم و هم جابر و هم دانا و د باچا په باچاهۍ کې یو استاد و د زړه کور به د باچا په دې آباد و هر سبق به د استاد د ده په یاد و عقیدت و احترام و اعتماد و دا استاد هم د باچا د پخوا یار و که په عقل شي د هر چا نه هوښیار و هر عمل او هر نظر به یې د کار و مدبر و مفکر و تقوادار و دې استاد به کړي باچا ته دا خبرې چې له ښځو نه به ګرځې لرې لرې ته سړی د میدان تورې او زغرې ځان به ساتې له شرابو له سندرې که د حسن او نشې په دا مسیر شوې او تړلی ته د زلفو په زنځیر شوې په دې پوه شه چې باچا یې خو فقیر شوې چې غافل د باچاهۍ له تدابیر شوې دې باچا به اورېدې دغه خبرې او له ښځو ګرځېده به لرې لرې دغه دوه شیان که شاتو که شکرې پابندي و په شرابو په سندرې اخر تنګه دې خبرو ملیکه کړه یوه لاره یې راجوړه د دوکه کړه برابره یوه داسې خاکه کړه چې رشته یې د دې دواړو راپیکه کړه یوه پیغله یې خدمت کې د استاد کړه چې په حسن او ښایست وه لکه هوره نرمه ژبه یې وه دومره خطرناکه پرې کوله د فولادو به یې توره دغه پیغله به وتل د ده خدمت کې چې ایثار کړي په دام د محبت کې چې دی هیره کړي دنیا د ده صحبت کې لږ شراب یې ګډول ورته شربت کې استاد ورو ورو له وجدان سره په جنګ شو د ایمان له تقاضاو نه په څنګ شو د دې پیغلې د ښایست د در ملنګ شو هغه شمه شوه او دی ورته پتنګ شو یوه ورځ یې پیغلې وویل استاد ته زه چې یاد کړو راته زه له ماشومتوبه زه به ستا او ته زما د سپرلي اس شي نن مې زړه ته رالوېدلې د دا لوبه چې استاد کړه ورته څومره اخوا دېخوا پیغله شوه د ده په غېږ لکه ماشومه چې په ده سترګې ور واړولې کله نو استاد ته به ښکاره شوله ماشومه د ډېرو زرو زاریو نه راوروسته دا راځي د دې جلکۍ په التماس شو دوه لاسونه دوه ګونډې کړې په ځمکه پیغله شوه په دې سپرودی آس شو په دې وخت کې ملکې کړو باچا مخکې او کوټې ته د استاد یې کړو دننه باچا حق حیران شو پاتې دې منظر ته استاد نیغ شو راولاړ لکه د ستنه باچا وویل استاد ته استاد جانه ښایي تا نه ستا راکړی سبق هیر دی چا چې زه منع کولم له کوم دامه نن چې ګورم هماغه پکې ګیر دی په دې وخت کې چې استاد حاضر جواب او لوستلی د علم هر کتاب و چالاکي د ده په خوی کې وه ورګړه ځکه دی په هوښیارانو کې حساب و استاد وویل باچا ته شاګرد جانه تا ته دغه هم د ژوند یو لوی سبق دی چې خبر وي څوک د شر له کومه دامه چې بیا هم پکې رالویږي نو احمق دی د لوی خدای په دغه دومره لوی جهان کې داسې څه نشته چې اور د هوس سور کړي زه چې ستا استاد یې ما نه یې اس جوړ کړه نو له تا نه خو به خر د ژوند دې جوړ کړي